یو نجلۍ د خپلو تور جرابو د لرې کولو په حال کې وه، خو ناڅاپه یې ولیدل چې یو عسکر ورته ګوري. نجلۍ فکر وکړ چې عسکر بد نیت لري، نو چیغې کړې او د اورګاډي دروازه یې خلاصه کړه. هغې خپل بکس واخیست او سیند ته یې وغورځاوه. بیا چې کله یې غوښتل له اورګاډي ټوپ کړي، عسکر یې لاس ونیوی. عسکر غوښتل چې پوهه یې کړی چې زه تاته کوم بد نیت نه لرم، خو نجلۍ ډار شوې وه او د خبرو ته یې پام نه کاوه. دوی دواړه په شخړه کې شول. نجلۍ عسکر ته سپېړه ورکړه، بیا یې بېرته د ټوپ وهلو نیت وکړ، خو اورګاډي چټک روان و او که ټوپ یې کړی وای ژوند به یې له لاسه ورکړی وای. عسکر یو ځل بیا هغه بېرته د اورګاډي طرف ته کش کړه. نجلۍ وډار شوه او فکر یې کاوه چې عسکر یو بد انسان دی، نو د خپل بدن او پښو په ټولو کوښښ یې وکړ. عسکر د اورګاډي دروازه بنده کړه، خو دا کار نجلۍ لا وډار کړه او بیا یې چیغه کړه. نجلۍ خپل کالي راواخیستل، خو لا هم غوښتل له اورګاډي ټوپ کړي. عسکر چیغه کړه او په غوسه یې ویل چې د اورګاډي څخه باید ونوځي، خو نجلۍ بیا چیغه کړه او لا هم په ویره کې ده. عسکر نور ستړی شو، پرې ایښوده. دواړه چوپ ناستو تر څو اورګاډي بل سټیشن ته ورسېد. نجلۍ غوښتل چې له اورګاډي کښته شي، خو دروازه له هغه بل طرف نه بنده وه. اورګاډي بیا حرکت وکړ. نجلۍ ژړل او عسکر یې ملامت کانه چې دا ټول ستا له لاسه زه دلته بنده پاتې شوم. عسکر وضاحت ورکړ چې هغه د نجلۍ لپاره دلته نه دی راغلی، بلکې زه خپله د نورو ساتونکو څخه پټ شوی یم، ځکه عسکر هم پټ سفر ته راوتلی و. نجلۍ کانه شوه. عسکر لویه ټوټه غوښه راواخیسته او نجلۍ ته یې د خوړلو بلنه ورکړه، خو هغې رد کړه. وروسته چې کله عسکر ډوډۍ راواخیسته، نجلۍ هم وږې شوه او ورسره کښېنسته. نجلۍ وږې شوې وه او په ډېره بیړه سره یې خوراک کاوه. دواړه کښېناستل او خوراک یې وکړ. کله چې اورګاډي بیرته ودرېد، دوی د ساتونکو خبرو ته غوږ نیولی و. ناڅاپه عسکر خپل نوم ورمعرفي کړ چې زه الیکسي یم. نجلۍ وویل هم خپل نوم او ورته وشوی چې زه شورا یم. دوی ځانونه سره معرفي کړه. خو ناڅاپه یو ساتونکی راورسېد او اورګاډي ته راغلی. دوی ژر ځانونه پټ کړل، خو ساتونکي د شورا پښې ولیدلې. مګر ساتونکي دوی ته زیان ونه رساوه، بلکې یوازې ووت. شورا چې د الیکسي تر څنګ ناسته وه، لږ تر لږه ارامه شوه. په ناڅاپي ډول الیکسي د شورا ښکلی مخ ته نږدې شو. یو عجیب احساس یې درلود. شورا ژر له هغه ځان لرې کړ، خو الیکسي لا هم هڅه کوله چې ځان نږدې کړي. شورا وډار شو او دروغ یې ویل چې نامزاد لري. زه واده شوی یم. زما خاوند یو پیلوټ دی، هغه ټپي دی او په روغتون کې بستر دی. الیکسي شاته ولاړ. دواړه چوپ شول. وروسته چې اورګاډي یو بل سټیشن ته ورسېد، الیکسي ویل چې دی به د اوبو راوړلو لپاره کښت، خو هماغه وخت یو ساتونکی د شورا نیولو ته ورغی. الیکسي ژر ور وګرځېد او د شورا د ژغورلو لپاره یې ساتونکی ووهه. ساتونکی غوسه شو او ټوپک یې راواخیست، خو الیکسي ژر 2 ډبې غوښه ورته ورکړه او بل عسکر دوی ته اجازه ورکړه. ناڅاپه یو بل افسر راپېښ شو. الیکسي خپل اسناد ورښکاره کړل او معلومه شوه چې دی د جنګ قاتل دی، ځکه چې د جرمني 2 ټانکونه له منځه وړي وو او ډېر په مېړانه جنګېدلی و. الیکسي د فوج څخه په سرخستې وتلی و او په دې اورګاډي کې سفر کاوه. افسر چې کله اسناد وکتل، نو د الیکسي درناوی وکړ او دوی پرېښودل. د شورا سترګې د الیکسي د بهادرۍ له امله وځلېدې. کله چې اورګاډي د شورې د کښته کېدو ځای ته ورسېد، دوی دواړو د خدای پامانۍ وخت ته ورسېدل. خو شورا چې اوس یې زړه د الیکسي خواته شوی و او الیکسي ته یې حقیقت ویل چې زه واده شوی نه یم، ما صرف تاته درواغ ویل. خو اورګاډي غږ دومره لوړ و چې د شورې په دې حقیقت ویلو الیکسي بیخي خبر نه شو. شورا خپل حقیقت بیان کړه، خو الیکسي وانه ورېدل. دوی یو بل له لاسه ورکړ. الیکسي ته یو بل مهم کار پاته و. هغه باید خپل کور ته ستون شوی وای. کله چې الیکسي خپل کلی ته ورسېد، مور یې له زرو پټیو منډه راوړه. الیکسي خپلې مور ته یو دستمال ډالۍ کړ او د هغې روغتیا یې وپوښتله. خو د مور او زوی ملاقات یوازې 10 دقیقې دوام وکړ. زه باید لاړ شم، الیکسي ویل. مور یې ورته زارۍ وکړې، زه نه غواړم چې ته ولاړ شي. خو الیکسي تلونکی و. د شوروي اتحاد لپاره الیکسي یو اتل و، خو د خپلې مور لپاره هغه یوازې یو زوی و چې بیرته راتګ ممکن نه و. دا د جګړې تر ټولو ظالمانه حقیقت دی. او دا کیسه یې صرف د جنګ یوه بیلګه ده. دا کیسه د یوه زوی او یوې مور جدای ده. دا کیسه د یوه سرتیرې او یوې نجلۍ د مینې نیمه برخه ده. جګړه دی ورکشي، رنګ دی ورکشي. د نورو ښایستو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. مننه.